عام سطح باندې پاکستان کې د بچو استعدادونه تباہ او برباد وګرځي د دین په لحاظ باندې ځکه چې څومره نیکان دي درکې او که عوام دي درکې بچی سکول ته لیږل دا یو عظیمه فریضه ګڼي او بیا دومره جفا او ظلم چې دا ماشومانان او واړه بچیان کل مولود یولد علی فطرة الاسلام مراد د فطرتنا علماء کرام و محدثین و مختلف تاویلات کړي دي. بعض علماء ترجح ورکوي چې مراد د فطرت نه قوه استعدادیه قابله للایمانیات. هر ماشوم چې د مور نه پیدا شي دکې داسې قوه د استعداد وي چې د هغې استعداد او قوي په وجه باندې دا الله رب ذوالجلال منلو ته تیار وي. د ملائکو د کتابونو د رسولو د ورځ د قیامت او د تقدیر د خیر و شر او د آمنت بالله د مضمون قبول ته تیار وي. دا چې بعد کې بیا بعضې ماشومان یهودیان شي بعضې عیسویان شي او بعضی مجوسیان شي یا زمونږ استاسو داخلي دین کې یو ماشوم رستو وهابي شي پنجبیری شي شیعه شي یا بل غلط عقیده کې دننه شي دا ټوله کمزوري د مور او د پلار وي. دا د ماشوم خپله غلطي نه وي. ماشوم د ماشومتوب نه کل مولود یولد علی فطرة الاسلام د یهودی په کور کې چې کم ماشوم پیدا شي هغه ته الله تعالی داسې استعداد ورکوي چې هغه ایمان راوړو ته قابل استعداد. د عیسوي د هندو د چینی د هر یو کافر په کور کې چې پیدا شي پاتې لا د مسلمان په کور کې چې پیدا وي دا ټولو ماشومانو ذهني قوه قابل د دې ده چې دا باید مؤمن شي باید ولی شي باید د مقاماتو خاوند شي. فابواه یهودانه یمجسانه ینصرانه دا رستو چې یهودي کیږي دا مور او پلار یهودي کړي وي. دا چې عیسوي کیږي مور او پلار عیسوي کړي وي. دا چې مجوسی کیږي مور او پلار مجوسی کړي وي. خپل هغه داغه ذهن داغه استعداد قابل د سوچ ایمان دی چې باید هغه نه ولی کامل جوړ شي. همدغه وجه ده چې ماشوم په ماشومتوب کې مړ شي الله رب ذوالجلال د جنت مقامات هغه ته ورکوي. ولې ورکوي؟ موافق د هغه قوي استعدادي د مور نه چې پیدا شه معمولی حرکات او سکنات یې وکړل دا ډایرکټ جنت ته ځي. دا ماشوم نه ده خو کلمه نه ده ویلې دا د هغې قوي استعدادي په وجه باندې. ماشومان ورانه مه کوئ دغه منځ کې څوک دا ګلان شیندل تاسو اخلاص کړئ محبت مو کړی د مینې نه مو کړی او موږ ته هر څیز یو چوکاټ لري په دین کې. نو مسجد ته چې تاسې وګورئ په جومات کې داسې کارونه مه کوئ. یو ګل چاته غاړه کې اچوئ خیر دا د ګلم بې عزتي ده دا د جومات د آداب هم خلاف ده. اوس جومات کې پراته دي نو واړه ماشومان پکې لوبې کوي. څوک یو خواشین دي او څوک بل خواشین. چا چې کړي هغه د مینې نه کړي دي. الله تعالی هغه ته د مینې اجر ورکوي. خو بیا دپاره د مسجد خیال ساتئ. جومات کې موږ ته د نظافت امرونه کیږي چې څومره یې صفایي کولی شي نو صفایي کوئ. معززو ما عرض دا کو چې دا ماشوم قوه استعدادي لري په دغه وجه دی جنت ته بیا ځي. اوس دا مونږ او تاسو چې الله تعالی ماشومان را کړي دي یا یې بغیر د دعا نه را کړي دي او یا راته نیکانو دعاګانې کړي دي چې یاره پیر صاحب دعا وکړه بچی مې نشته یا مقدسو مقاماتو ته تلي او د خالق العزال نه مو غوښتي دي چې الله بچی راته راکړي نو دا نعمت خو رب کائنات په مونږ او تاسې وکړه چې بچی راکړه. خو دا بچی ګورې یو لوی امتحان هم دی. اوس
په دې وخت کې چې بچی ستا نه و زما نه و نو ما تا باندې د خپلې رقبې او د ځان تپوس او چې یو بچی راته راکړه نو دې وخت کې ما تا نه بادشاهان جوړ کړل او دغه یو ماشوم یې زما او ستا رعیت جوړ کړ. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته، هر چا نه د رعیت تپوس دی. د دغه یو ماشوم چې دا څنګه تربیت شه، د دغه قوه چې رب کائنات دماغو کې ورته قابل استعدادیه للایمان ایښې وه، هغه تاسو تیزه کړه ایمانیاتو کې. هغه نه مو د یو شیخ کامل په لاس بیعت وکړه، د هغې په وجه مو هغه نه بزرګ او ولی جوړ کړه، او که نه هغه مو په انګریزي تعلیماتو، ډاکتري تعلیماتو، انجینري تعلیماتو باندې د انګریزانو فکر طرف ته بوتلو. دا د مور او پلار کار عامه سطح باندې پاکستان کې د بچو استعدادونه تباه و برباد وګرځي د دین په لحاظ باندې. ځکه چې څومره نیکان دي در کې او که عوام دي در کې، بچی سکول ته لیږل دا یو عظیمه فریضه ګڼي، او بیا دومره جفا او ظلم د قرآن عظیم شان د نصوصو سره شروع دی چې هر یو سکول تاسې وګورئ په هغې کې انګریزي تعلیمات چې د جواز دپاره چا سره دلیل نشته، د هغې په ګیټې باټ غټ غټ لیکلي وي چې ربي زدني علما، یا الله ما ته علم زیات کړي. دا خو واړه ماشومان دي، د دې ذهنونو کې دا واچوي معاذ الله معاذ الله معاذ الله چې قل ربي زدني علما. الله رب ذوالجلال چې محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته کم امر کړی و چې ته داسې دعا کوه چې الله زما علم زیات کړي، نو ماشومانو ته ذهن واچي چې دا د انګریزي تعلیم یادوي چې دغه یاد کړی دی چې دا زما زیات کړي. معاذ الله، دا څومره بېدیني او کفر. او تاسو په سترګو ګورئ چې پرایویټ سکولونه دي او که نور دی، د هغې په هغه بورډ باندې لیکل شوي دي قل ربي زدني علما. چې بیا دننه کمرې ته ورشي، کله کله پروګرامونه پکې مونږ هم ورشو، هلته غټ لیکل شوي طلب العلم فریضة علی کل مسلم، په هر مسلمان طلب د علم فرض دی. دا ګورې د هغه انګریزانو پرچارونه دي زموږ استاسو په دې مکتبونو کې چې اصل علم چې قرآن کریم د احادیثو د فقه علم دی هغه شاته پاتې، انګریزي تعلیم د حدیثو نه ورته ثابتوي او ماشوم ته دا ښایي چې هغه تا باندې فرض دی، هغه دغه علم. دا ظلم روان دی، د ماشومانو سره واړه بچیانو سره ظلم کیږي. معززو، دا واړه ماشومان د دوی صحیح تربیت دا په موږ او تاسې بیا فرض